د افغانستان ازر وهلي پاکستان ته تباه کوونکی خبر 1540 کسان وژل شوي 1430 نور ټپیان دي. سلامونه درنو لیدونکو، امپراتور ټي وي چینل ته ښه راغلاست. د پاکستان ډانو ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې په 2023 کال کې د تیرو شپږو کلونو په پرتله په دغه هیواد کې ترهګریز بریدونه ډیر شوي دي. دغې رسنۍ راپور ورکړی چې 2023 کال په پاکستان کې خونړیو بریدونو 1540 کسان ووژل او 1430 نور یې ټپیان کړل. په اسلام آباد کې چاپیدونکي دغې ورځپاڼې لیکلي چې 2023 په افغانستان کې د طالبانو له بریا وروسته دریم پرلپسې کال و چې په پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي. له افغانستان سره په ډیورنډ کرښه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان دوه ایالتونه سږ تر ټولو ډیر د خونړیو پیښو شاهدان دي. سند او پنجاب ایالتونو تیر کال د تاوتریخوالي تر ټولو ټیټې کچې شاهدان وو چې د تاوتریخوالي پیښې 8 سلنه دي. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د تاوتریخوالي د قربانیانو شمیر په 2022 کال کې له 980 کسانو څخه په 2023 کال کې 1540 کسانو ته لوړ شوی دی. ډان ورځپاڼې لیکلي دي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 580 ترهګریز بریدونه شوي چې 10 سلنه TTP او د داعش خراسان ډلې له لوري ترسره شوي. معلومات ښایي چې 2023 کال په پاکستان کې فرقه‌ایز او مذهبي تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. پر مذهبي ټولنو او عبادت ځایونو د ګڼو بریدونو په پایله کې سږکال 88 پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې چې مرکز یې په اسلام آباد کې دی په یو راپور کې لیکلي چې په 2023 کال کې پاکستان د وسلوالو لخوا لږ تر لږه له 641 بریدونو سره مخ شوی دی چې په پایله کې 940 کسان وژل شوي او 1350 نور ټپیان شوي دي.